افغانستان له یوې سختې لوبې وروسته له انډیا ماتې وخوړه. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. نن په هیمپټون کې د افغانستان او انډیا ترمنځ سیالي ترسره شوه. د لوبې پچه انډیا وګټله او د توپوهنې پرېکړه یې وکړه چې د کپتان ویرات کوهلي او کیدر جادب د نیمه سلیزو په مټ یې افغانستان ته د 225 منډو هدف ورکړ. د افغانستان لخوا ګلبدین نایب او محمد نبي دوه لوبغاړي وسوځول. په ځوابي لوبه کې د افغانستان لخوا محمد نبي نیمه سلیزه ترسره کړه چې په مټ د افغانستان ټوله لوبډله په 214 منډو وسوځېده او له یوې سختې لوبې وروسته لوبه په 11 منډو وبایلله. دا چې افغانستان دغه لوبه ولې وبایلله څو دلایلو ته اشاره کوو. افغان لوبغاړو خپله ټوله هڅه وکړه او د افغانستان د لوبې ستاینه باید وشي. ښایي د تجربې کموالی د دې لامل شوی وي چې افغانستان د هدف نه وي ترلاسه کړی. د اکرام علي خیل په اړه کېدای شي ډېر خلک څه ووایي چې نوموړی د دې لامل شو چې افغانستان لوبه ونه ګټله. خو اکرام علي خیل یو ټاپ آرډر بیټسمین ده او په 9مه وکټ راباسلې د اکرام په حق کې ظلم ده ځکه هغه د غټ هیټ او له لومړي سره د منډو جوړولو صلاحیت نه لري. په هر حال که هر څوک وي ممکن د بومرا او محمد شمي ارکرو په وړاندې پاتې راغلی وي. له لوبې وروسته کپتان ګلبدین نایب وویل چې دا جسپریټ بومرا ښه توپه شونه د دې لامل شوه چې افغانستان د لوبه وبایلي. له دې ماتې سره افغانستان خپله شپږمه لوبه هم وبایلله. افغانستان به خپله راتلونکې لوبه د بنګلادیش په وړاندې ترسره کړي. تاسو په نظر کوم دلایل شول چې افغانستان دغه لوبه ونه ګټله؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.